ځکه نو تاسو به کتلي وي چې ډېرو خلکو ته ایټکی راځي. څوک ورته ایټکی وایي، څوک ورته هیچکي وایي، څوک ورته هیچکی وایي. نو دا مختلف نومونه ورته خلک الي، خو دا یو داسې فیلینګ دی، یو داسې احساس دی چې کله راشي او بنده ته ډېرې شي، دا یو ځل یا دوه ځل دا نارملي وشي او اکثر خلکو ته کېږي په ورځ کې، دوه ورځو کې یو ځل خامخا کېدی شي. خو اکثر خلک داسې وي چې هغې ته دا ډېرې زیاتې کېږي او وجوهات یې مختلف دي. خو دا کېږي ولې او دا بعضې خلکو ته لږې ولې کېږي، بعضې خلکو ته ډېرې ولې کېږي او بعضې خلکو ته اکثر له وشي او چې بیا شروع شي نو بیا د ختمېدو نوم نه علي او تر کافي ټایم پورې وي او تر دومره ټایم پورې وي چې هغه کسان ستړي شي، د هغې سینه ستړي شي، سینه یې درد شروع کړي او دغه ایټکو په وجه باندې چې کوم دی نو هغه هسپتال ته ورسي. نو اوس دا ایټکی نارملي چې کله راځي نو تاسو به کتلي وي اکثر تاسو کښېنئ او خوراک شروع کړئ، څنګه لومبی نوړی ستاسو معدې ته لاړه شي، دې سره تاسو ته یو ایټکی درشي او تاسو ورپسې د اوبو یو ګوټ والئ. یا اکثر داسې کېږي که تاسو چېرته کولډ ډرینک یا څه داسې څیز واخلئ، एकदम ډېرې یخې اوبه یا څه شي د هغې ګوټ څنګه ستاسو معدې ته ورسي نو هغې سره هم ایټکی راشي. او بعضې امکان داسې چې دې ایټکو سره بیا په معده کې درد او اکثر ورسره نور څیزونه هم کېدی شي، لکه تبه ورسره کېدی شي، دې سره په معده کې درد کېدی شي او دا ایټکی کله کله دونه زیاتې شي چې د هغې د وجې نه دغه سینه ستړي شي، په سینه کې درد شروع شي او انسان چې کوم دی ذهني طور دومره تنګ شي چې هسپتال ته لاړ شي. اوس ایټکی چې کوم دی نو دا نارملي ستاسو معده چې کوم ده هغې کې چې کله هم एकदम د هغې ټمپریچر چینج شي یا خالي معده ده او هغې ته څه ایریټنټ شی ورشي، لکه بریاني تاسو وخوړله، مرچکې تاسو وخوړلو، مسالېدار څیز مو وخوړلو، چې څنګه لاړ شي لومبی نوړی سړي تاسو ته ایټکی راشي. دې نه علاوه بیا معده چې کله ډېر زیات اوور خوراک څوک وکړي، ډېر زیات خوراک وکړي او دا معده اوور ډسټینډ شي، دا معده زیاته وپړسېږي، دا زیاته ډکه شي نو هغې سره هم دا ایټکی راتلی شي. نو دا د معدې د وجې نه هم کېدی شي چې د هغې په انوایرمنټ کې سډن چینج راشي. هغې نه علاوه د نورو څیزونو سره هم کېدی شي. د معدې نه علاوه نور څیزونه داسې دي کوم چې زموږ د سینې او د خېټې ترمنځه یو جلی ده، یو چتری ده، یو پروټیکشن دی، یو پارټیشن دی چې کوم ته ډایفرام وایي. اوس دغه ډایفرام دا چې کله هم اریټیټ کېږي نو دغه سره ایټکی راتلی شي. ډایفرام د څه د وجې نه اریټیټ کېدی شي، یا د دې ډایفرام د پاسه چېرته چې پھیپړه لنګ پروت دی ستاسو پړپوس پروت دی نو دغه ځای کې که څه نمونیا وشي یا نور څه انفیکشن وشي، سینه کې اوبه وشي نو هغې سره هم ایټکی راتلی شي. یا دې ډایفرام نه لاندې د جګر د پاسه نو دغه ځای کې که چېرته څه پیپ وشي، څه انفیکشن وشي، اوبه وشي یا دغه ځای اریټیټ کېږي، په تغیري کاڼي وي د هغې د وجې نه نو دغه د وجې نه تاسو ته ایټکی بار بار راتلی شي، یعنې د ډایفرام چې کوم دی دا بار بار اریټیټ کېږي. بیا دې نه علاوه سایکولوجیکل هم کېدی شي، یعنې انزایټي سره ډېرو خلکو ته ایټکی راتلی شي. نو دا عصبي کمزوري انزایټي دا د هغې یو علامت هم کېدی شي. او هغې نه علاوه نور داسې څیزونه میټابولیک ایررز چې زموږ د بدن میټابولیزم کې لکه شوګر ډېر زیات لو یا ډېر زیات های شو هم راتلی شي، یوریا، کریاټینین، دا مختلف څیزونه دي، امونیا چې دا زیات شي هغې سره هم راتلی شي. بل اکثر په برین کې داسې څه مسلې راشي په دماغو کې لکه میننجایټس چې د دماغو کومې جلی دي، ګردلتوړ بخار چې ورته وایي هغې سره هم کېدی شي. وایرل انکفلایټس یعنې څه وایرل ډیزیز وشي، برین ابسس یعنې په دماغو کې چې کوم دی بیپ وشي نو هغې سره هم کېدی شي. خو هغې سره بیا بېهوشي، هغې سره چې کوم دی بیا لاس اف کانشسنس او هغې سره سیویر سر درد، هغې سره بیا چې کوم دی نو تبه او دا مختلف څیزونه ورسره راتلی شي. نو دغه علامات چې کوم دی د ایټکو دا هغې سره کېدی شي. خو دا ایټکی چې کوم دی اکثر زموږ مریضانو ته چې کوم وي نو اکثر د معدې د مسلو د وجې نه زیاتې وي یا عصبي مسلو د وجې نه زیاتې وي نو د دغه قابل علاج څیزونه دي. دې نه ځان بچ کولی څنګه شي؟ لاول چې تاسو کله خپل مشروب څکئ یا څه کولډ ډرینک څکئ، څه هم څکئ، هغې نه مخکې د تازه اوبو یو ګوټ، هغې نه بعد که بیا تاسو کولډ ډرینک وغیره څکئ نو ستاسو د معدې ټمپریچر به سډنلي دا به نه چینج کېږي، تاسو ته به ایټکی نه راځي. که تاسو کله هم خوراک شروع کوئ هغې نه مخکې لږې اوبه چې ستاسو د معدې انوایرمنټ هغې ته تیار شي. ډېر زیات سپایسي څیز نه مه سټارټ کوئ، چې کله هم دغه کوئ نو داسې څیز نه سټارټ واخلئ چې هغې کې ډېر زیات مرچکې مسالې نه وي چې ستاسو هضمي سیسټم، معدې سیسټم یو پیره روان شي. هغې نه بعد که تاسو سپایسي خوراک کوئ بیا کولی شي. د سپایسي خوراک ډېر زیات مه کوئ، معده په یو ټایم باندې ډېره مه ډکوئ
چې کله هم تاسو ته پته ولګي چې بس معده نور ډکېدو ولا د باقي د یو 2-3 نوالو ځای تاسو پرېږدئ او د سنت طریقې مطابق تاسو پاسئ، نو د معدې دا اوور ډسټنشن نه کېږي. کور کې که چاته وشي داسې، نو هغې لپاره اسان علاج دا دی چې یخ پی چې کوم دي، شوده چې کوم دي، دا فرج کې یخ کوي او د هغې نه بوټ والئ، هغې سره معده دغه شي. پرو موټیلیټي دوايانې هغې سره، یعنې د الټیانو لپاره یا اکثر د معدې لپاره موږ دا دوايانې ورکوو چې د معدې دا ګردش، دا چلن دا ورسره تیز شي، هغې سره کیدی شي. سوپرل فیټ د معدې لپاره یو کولنټ دی، د معدې یو پروټیکټیو لیر جوړوي. سوپرل فیټ سیرپ استعمالولی شي. دې نه علاوه دا انټاسیډ چې کوم سیرپونه دي، شربتونه دي، یا دا جوړ ولا ګولۍ دي، د معدې تیزابیت چې ختمي، دغه ګولو استعمال کولی شي. دې نه علاوه چې کوم دی، نو دا پی پی آیز پروټون پمپ انهیبیټرز دې استعمال کیدی شي. که دغه څیزونو سره او دې نیچرل ریمیډیز سره هم ونشي، دې دوايانو سره هم ونشي، نو بیا مونږ انجیکټیبل ته ځو، یا نور د دې لپاره سپیسیفیک بیا داسې دوايانې دي، داسې انټي سایکوټکس دي چې کوم په برین باندې عمل کوي او دغه هیټکر دا عمل چې کوم دی نو دا ختموي. چې کوم دوايانې نن سبا اکثر شارټ ټرم وي یا په سایکیاټریک هسپتالونو کې اکثر نه میلاویږي، خو دغه دوايانې چې کوم دی نو هغه د خپل ډاکټر په مشورې سره تاسو استعمالوئ. امید لرم چې ستاسو لپاره به دا د صحت باره کې معلومات دا فایدهمند وي، او که تاسو غواړئ چې فایدهمند وي نو دا معلومات شیر کړئ او دا ویډیو لایک ضرور کړئ. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.